السلام علیکم. صحت ښه دی؟ ماشومکانو تاسې را دې خوا شئ، هغه بغل ته تاسې کښېنئ. خوشحاله اوسئ خورې، ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو. ډېر وخت نه تېروو ځکه موږ هم د کور داخل کې یو، د خوراکۍ خپله دلته د خپل خور کره اوسېږي. دا چې موږ دلته راځو خدای مه کوي موږ په وجه ورته کوم مشکل جوړ نه شي چې په هر صورت دلته یو څو ماشومکان مې ما خواته دي. دوی ټول یتیمان دي. په کوڅه کې جنګ شوی و، د دې خوراکۍ خاوند تللی و خلاصون ته. په خلاصون کې د دې خوراکۍ خاوند په سر لګېدلی و، بالاخره 2-3 ورځې شفاخانه کې و او بالاخره وفات شو. د هغې نه بعد پاتې شوه دا خوراکۍ او 4 واړه ماشومکان، ګلالي چې زه نه غواړم مخونه یې راشي، دوی پاتې شول. دا خوراکۍ راغلل ته د خپل خور سره دېره شوه. دغه کور، دغه کوټه بې اندازې شمال دی، ګرم شمال دی. موږ وخت په وخت د دې خوراکۍ خواته راځو. دا چې که اوس بیا ورنه پوښتنه کوو چې ژوند څنګه تېرېږي، معلومداره دی په دې کې به موږ په خوراکۍ څه ووایو چې ټول د ژوند هستي و نیستي دغه یې، هغه هم د خپلې خوراکۍ سره دېروي. نو هغه ځواب معلومداره دی. احمد رحیمي ورور دوامدار شکل له دې سره کومک کوي او موږ ورته وخت په وخت هڅه کوو چې هماغه میاشت پوره شي ورته راورسېږو، خو لږ مصروفیتونه ډېر وي نو هغه دقیق په یو میاشت کې نه رارسېږو، یو څو ورځې پرې تېرېږي. دا ځل هم بیا یو څه اندازه خوراکي مواد راوړي. یوه پوښتنه له خور نه کوم، خورې غیر له دې شیانو خو د کوم بل خاص مشکل نشته؟ دغه چې بس رانځور دی، ناروغ دی، بس خپله مریضه یم او دا ماشومان هم د کارانتین کې ډېر معدي تکلیف مې ورسره پیدا شو، بس ډېر مشکل او دا ماشومان د نور داسې دا تاسو چې مرسته کوئ همدا دی نو بس دا ګاونډیان چې راوړي که نه دا څه موده تاسو نه وي راغلي، لږ ډېر مشکل سره مخ شوو. روژه کې مصروف وو، بیا ورپسې زما یو څه کارونه وو، بس بیا لږ موږ مشکل سره مخ وو. نو بس الله وخت تېرېږي نو بس خوشي خو بس تاسو د الله خوشحاله اوسه، خوراکي خدای دې وسیله سازه شه. مقصد چې کوم بل خاص مشکل نه وي پرته له خوراکي موادو نه او هغه نه، نو خلاصوه یې دا نه خلاصوه. خورې هغه د چا چې دی احمد رحیمي نومېږي، په دعاګانو کې یاد ساته. ډېر ښه وکړي چې موږ سره مرسته کړي، الله دې نور هم له ډېره تېره ورکړي چې دا غریبانان یتیمانان سره کومک کړي، الله دې هغوی له یو په سله ورکړي، الله دې ښه ورځ خاوند. خوشحاله اوسه خورې، موږ په دعاګانو کې به یې. ماشومکانو خدای په امان.